وصیتونه واورېدل الله طرف نه چې د آدم بچو ته دي بني آدمو ته موږ ټول بني آدمو کې که نه اوس که څوک وایي چې ما له جدا خطاب پکار دی نو هغه بله مسله ده خطاب بني آدمو ته دی الله وایي د شپږشتم آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم اي أولاد آدم عليه السلام اديزنا السلور نداءات يعني سلور أوازوني إلى الله تربنا يودادي اي أولاد آدم عليه السلام قد أنزلنا عليكم لباسا يقينا را لگل دے منگتا سو تجاما یا را لگل دے منگتا سو تجاما در اللہ نعمت اللہ را دی چی متا سو لباس در کڑے جامع میں در کڑے فائدہ با کسی دا یواری سوآتکم وریشا چی پٹی عورتون استاسو او جامع در دول جامو کی گورا غٹی دو فائدی دی بنیادی فائدہ پا جامو کی اگا عورتون پٹی دل دی زیادی پیدا دا چی ڈول دی ڈول زیادی دی اصل داری چی دی سر عورت پٹی گی دا بنیادی فائدہ دا او زکا دا یاد کئی دمر لباس اچول واجب دی فرض دی چی عورت پی پٹشی دا واجب دی پا دی لپاسا بیا زیادی کتا اچھے اگا بیا کی دیشی دا مستحب درجہ کی راشی کی دیشی دا جائز پا درجہ کی راشی خو عورت پټولو پوری لباس دے واجب دے دومره لباس لازم دے پا نارینه و زنانه بانی چه دا عورت پی پټشي وریشا و پا دی که ڈولو دے نو سوچ کوئی دی لباس دے یسوم اوچت نعمت دے کچرت دی انسانانو دا جامی نوے و دا لباسی نوے سمر بدرنگ وقت کاری دے او دا گئی نمخ کی چی بدرنگ کاری شاگئی نمخ کی دا عورتونه چی بیخ کاری دے سمر و بدحل بوئی او ذکر سو بدا باز مخلوق لیدلی با دی زنگلاتو کی اسی دا دنیا نلری دی ایسو من پیجنی زناور دی او اگوی دا سی معمولی گنتا کی پانی او دا با دی عورت پوری خاص پا غاندام پوری لگولی نور دا قشانگر جنسی شیخ کاری نو پا دی لباس کی غٹ فائدہ عورتونو پٹی دل دی نو دویم دی که ڈول پروت دی سمر خستخ کاری چی کلی و سڑی راو لگی نوی جوڑ زان لجوڑ کی مزیدار جوڑ کی دا جامع سپا سترا چی سمر مزیدار پیخ کاری او کرده با جسم کی سل عیبون دی اگر طول دی لباس تلاسا پٹش نو ذکر اللہ دلتا نعمت منگتا رہے دی چرا آدم دو بچو دا نعمت گو ریاد ساتھی دا اللہ تا اسر احسان کڑے او اللہ تا اسر خکڑی دی چی لباسی در کڑے خدا ورسر یاد کا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ او جامد تقوی دا دیر غرد دی دو معنی دی جامد تقوی یعنی تقوی لازم دا غبی دیر اهم دی لباس دو قسم دی یو باطینی پٹ یو ظاہری خکارا نو باز خلق دی خکارا لدیر باز نه بلکہ دیر خلق کم لباس لا احتمام ورکی ظاہری لا باطینی چی کم تقوی دا غبی کنی نو اللہ دا سنی تقوی دنی ریش جامد تقوی ذکر یو شاعر شعر ویلے عربی کی زبای ترجمه ہوئے ما حاصل دا دے وی کتا دیری جامی پزام بانی روا چھے خوچی تقوی لباس تا بکنی نو تبیام لگڑی تقوی لباس سا مطلب دے یعنی ازرکی دی تقوی نہیں دا اللہ نیرنی تا لگڑی نیو مطلب داری چا اللہ وی جی سید ظاہری لباس خوچت نعمت تے دے خیال ساتل غواری او دا سنہ پا دقی پوری وقت خیلی بنیادی مسئلہ دا نیری شی دا زر تقوی او دا دیرو خلقو کی دا بیماری دا نو بلا معنی پا دی که اقدام پرتا دا بلا فائدہ چی لباس اچھوئی دا ظاہری لباس خو آغا لباس چی آغا دا تقوی دے معنی دا آغا لباس چی آغا دا شریعت موافق دا بکن پرتا یعنی ظاہری لباس دیسی جوڑ کا
لکه څنګه چې تا ته الله او د الله رسول ویلي دي ظاهري لباس داسې جوړ کړه لباس ته تقوا د تقوا لباس لنډ ده چې هغه لباس چې هغه د شریعت خلاف ورزي پکې نه وي د حیا او د عزت دروند لباس اچو درنه جامه په بدن باندې اچو نو دروند به ښکاري نو درنه جامه لکه مثال داسې جامه استعمالوه چې په هغې کې ستا بدن نه ښکاري لنډه تنګه جامه دا د تقوا جامه نه ده نو بیا د نارینهو دپاره هغه رنګونه استعمالوه چې هغه د نارینهو دي ها بیا دا فرق شته چې هر علاقه کې او د هر قوم خپل عادات دي لکه بعضو قومونو کې بعض هغه رنګونه نارینه استعمالوي چې هغه زموږ قوم کې هغه زنانه استعمالوي نو د هغوی دپاره صحیح دي خو زموږ دپاره نه دي صحیح ځکه زموږ په معاشره کې بیا دا مشابهت شو د چا سره زنانو سره او هغوی له جایز دي ځکه چې هغوی نارینه دغه اچي هغه دغه زنانو پورې خاص نه دی نو نارینه دپاره د تقوا جامه دا چې هغه رنګونه استعمال کړي کوم چې نارینه دي او غوره رنګ سپینه ده سپینه جوړه ولې زر څښا کېږي پته یې لګي نو اینځي به یې اینځي به یې دې ته ربا اوس ډډې نه لګي هغه دا رنګینه دوه درې هفتې اچوي سپینه جامه دا ده چې څښا کېږي زر نو زر به یې پاکوي بله سپینه جامه کې سړی ښایسته ښکاري دروند لباس دی صفا سوتره پکې سړی ښکاري مزېدار ښکاري خصوصا دیندارو خلکو سره هغو له اهم دي لازم دي تقریبا چې سپینه جامه استعمالوي هغوی لپاره سپینه جامه ډېره غوره ده په نسبت د عوام لکه یو عالم دی په سینه کې قرآن پروت دی حدیثونه نو ده پورې مزه دا کوي چې د سپین لباس استعمالوي څنګه چې د عقیده صفا ده څنګه زړه صفا ده سپین دی ځکه شان پکار چې ظاهري لباس هم سپین اگر که دا لازم نه دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي ستاسو په کپړو کې غوره کپړه هغه سپین رنګې ده نو دا استعمالوي او په دې کې مړي هم ښخوئ وایي دا مطلب نه چې لازم دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور رنګونه هم استعمال کړي دي خو سپینه کپړه څه ده غوره ده نو دغه شان د نارینو دپاره د تقوا لباس به دی چې دې کې به هغه چلون نه کړي چې هغه زنانو پورې خاص شي لکه بعضو پکې داسې ډیزاینونه کړي چې ته به په اولني نظر کې دوکه شي چې دا د جنکو لباس اچولی که دا د هلکانو دی یا به یې داسې کپړه راوړي چې هغه به د جنکو پړقېږي به او دا غمي به پې لګېدلي او څه کارونه به پکې کړي او څه ډیزاینونه به پکې کړي دا نه نارینه دپاره خپل لباس دی پورې مزه کوي او چې څومره د لباس ته تقوا وي دومره به ښایسته ښکاري که ته پکې ډېر ډیزاینونه وکړې او ډېرې جنکو په شان کې نو بد به پکې ښکاري او حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه نارینهو باندې چې د ځان نه زنانه جوړوي او د زنانو چلونه کوي نو زنانو چلونه کول یو دا دی چې لباس ته هغه استعمال کړي چې هغه د زنانو دپاره وي نو دغه شان د نارینهو د تقوا لباس دا دی چې پنسې به یې د ګیټو نه بره وي د ښځو په شان به راکاږي نه او سبحان الله څه عجیبه وخت دی اوس د زنانو پیشن دا دی چې هغوی د ګیټو نه بره پنسې ساتي دا اوس نوی ډیزاین راوتی زنانې د ګیټو نه بره ساتي او یار ځان پسې د ښځو په شان راکاږي نو که دې ته ووایي چې هلکه دا د پیغمبر طریقه نه نو دا ګیټې ښکاري او پړکې ښکاري او ګوره هغه زنانه دومره بې حیا شوې ده چې هغه دا خبره نه کوي او دې دومره بې حیا شوې دی چې د شریعت په مقابل کې دې دا خبره کوي د نارینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن لنګ پرتوګ دا د نیم پړکي پورې د ګیټو نه اوچتول لازم دي بیا د دغه ځینې واله نیم پړکي پورې هغه ستا مرضي دي څومره یې ساتي خو د ګیټو نه اوچتول دا په نارینه واجب دي یاد کړي د غوږ کې دی او دا مسله ګوره صرف د مانځه نه ده دا زموږ خلکو اسانه طریقه جوړ کړې مانځه ته به زر زر بړي ووایي او بیا یې چیرې دروازې نه راوځي بیا یې راکته کړي دا څه مطلب شو دا خو ګناه ده که ته مانځه کې د پنسې کته ساتي ګناه ده که بهر یې ساتي هم ګناه او ګناه وړه ګناه نه ده ګناه کبیره ده ځکه دې باندې وعید راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
کم خلق چې پنسي لنګ صادر هر څه چې دی هغه دی په ګیټو له پاسه ساتي قیامت پر ورځ به دا ګیټې په جهنم کې دا وعید دی داسې وړه ګناه نه دی چې ځکه که وړه ګناه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخته خبره نه کوله او د تکبر د لاسې چې بیا څوک راکاږي نو هغو باره کې خو دا حدیث راغلی دی چې دوی ته به نه الله ګوري نه به ورسره خبرې کوي او نه به ترې عذاب لرې کوي څوک چې تکبر د لاسه راکاږي او مزم نه کې هلکانو پورې دا پنسې راښکاو ده زنانو پورې مزه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو لیش دي ځان پسې راکاږي زنانه دي ځان پسې راکاږي پنسې کپړه او پوری مزه کوي زنانه پکې پټوي خو نارینه پورې دا مزه نه کوي هلکانو پورې بل دا چې دې پورې به استهزا نه کوي دا د پیغمبر طریقه ده واجب ده بعض وایي لکه خټو کې چې روانې او لکه پهلواني چې کوي دا استهزا ده ټوغه ده دا ټوغې به نه کوي یو سړی په خپله بېدینی او بل په دین پورې هم خاندي یو سړی په خپله بېدینی غلط کار کوي او دا مني چې زما دا کار غلط دی نو دی د هغه ول نه ښه دی ګناه کې واقعي په ګناه کبیره کې په بل مؤمن پورې خاندي چې کله هغه ځان د دغه ګناه نه بچ کوي او روایت کې راځي چې پنسې بره ساتل دی کې تقوا ده د الله نه یره ده عبادت دی او دې کې د دې کپړې دپاره اوږد ژوند دی څنګه ژوند دی اوږد زر خرابېږي نه زر نه خرابېږي او دې سره چې عادت شوي که نه دې سره چې عادت شوي چې کله دین بیا دا پنسې معمولي د دې ګټو سره لګي که نه نو په سړي یو بوج راځي چې یاره څه چل دی ګورئ دې مطمئن نه وي مطمئن نه وي والله دا بعض چې ویلي معمولي چې داسې ده معمولي دا پوندې ښکاره شي ژر به دا پنسه داسې راکته کړي او زنانو ته ګوره هغوی کومې قصې شروع کړي نو دغه زنانو ځان کې د سړو صفت راوستی دی او دغه سړو ځان کې د زنانو صفت راوستی نو دغه شان داسې لباس استعمالول چې هغې کې عورت پټي لکه یو نیم سړی داسې نری جوړی جوړه کړي چې به یې کې عورت ښکاري یا داسې لنډه تنګه چې خښته ګور شی واضح دا هم صحیح جوړه خو نه ده په درون لباس باندې سړی دروند ښکاري په درون لباس سړی دروند ښکاري په هره معاشره کې په هر ځای کې زنانو دپاره د تقوا لباس دا دی چې هغوی د زنانو لباس استعمال کړي هغه لباس چې هغه لنډ تنګ نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه ښځې ذکر کړي چې هغه به جهنم ته ځي نو د هغوی صفات یو دا دی چې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او لغړې به یې نو دا عجیبه ده چې جامې اغوستې دي او لغړې دي نو هغه دا چې هغه جامې داسې دي ګویا کې دوی لغړې دي دا عام لباس ته د اکثرو زنانو الا من رحمها ربي مګر هغه چې الله پرې رحم وکړي داسې لباس به اچولی چې په هغه لباس باندې بیا لباس ته ضرورت دی هر اندام د بدن ښکاري او لنډې او تنګې دا هغه زنانې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جنت ته تله پرېږدي دوی باندې جنت خوشبو نه لګي د جنت خوشبو ځکه چې هغه حدیث کې دی دوی مائلات مومیلات دي په خپله هم بدکارۍ ته مائله دي او نور هم دغه طرف ته رامایله کوي د خپل لباس ته لاسه نور خلک هم خرابوي هغه او بیا خصوصا هغه هلکان چې د هغوی زړونه خو هسې هم بیماران دي او چې دا قسمه لباس وویني نو د هغوی زړونه ښه بیماران شي د تقوا په لباس کې زنانه په حفاظت کې تقوا لباس کې دا دی چې دې پرده شرعي پرده برقه او دغه شان حجاب نقاب او برقه هغه کومه چې درنه برقه صحیح شرعي دا نن سبا چې اکثر برقې چې لګي دا غیر شرعي دا غمی چې په دا ډیزاینونه چې او واسکټي ما ته اوس خبره کوله که نه زه یو پیر لکه ستاسو ذکر کړی مې یو درس کې یو پیر مې دا واړه بوتلو سودا مې ولاغسته بازار کې نو جوړه جامې کتل ما ورته ویل دا جوړه مزداره ښکاري وایي دا خو برقه ده ورب الکعبه وایي دا برقه ده
مکوی دا بورقه نه دا خو کمیس دی و مزیدار دی وی نه دا بورقه دی دوکان ورته وایم دا سی شی دا بورقه دی ما دا فرق نشو کولی چې دا بورقه ده که دا هغه لباس دی زنانې چې کور کې اچي دا ما فرق نشو کولی نو اوس دا مو وایي دا زنانه او دا زنانه پرېږده د دې زنانه د کور سړي هم برید تاویي راتاویي وایي چې زموږ کور کې شرعي پرده ده دی هم خوشحاله دی د ده په مخ کې د ده ښځه د ده لور د ده مور د ده خور نری غونته کې صادره او لوپټه به راواچي په ځان باندې تشي به یې ښکاري پنډۍ یې ښکاري جسم به یې ټول ښکاري او بازار ته به ځي او دی وایي زه پوښتنې یم که دې ورته مسله وکړه چې یاره الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي او داسې یاره یو بس زمونږ پښتو دغه وایي ستا پښتو ما لیدلې ده څه چې پښتو ته یادې نو دا د تقوا لباس نه دی دا بورقې چې کومې نن سبا راوتي او بیا د لباسو زنانو د نقاب ته چې وګورو نو سړی حیران شي زنې پټه کړي زن دا ځای پټ کړی نو دې ځای کې څه چل دی چې دا ځای پټ شونډې ښکاري سترګې ښکاري تندی ښکاري مخ ښکاري روزې ښکاري هر څه ښکاري زنې پټه کړې ده دا زنې هم دې دپاره پټه کړي چې مسلمانانو معاشره کې نو کم سے کم چې دا ورته ویله کېږي چې دې څه چل کړی دی پردې کړې داسې دې ته پرده وایي او حیران به شي چې بعضې به خپې پټې کړي جورابې به ورته اچولي او لاسونو ته به یې چې دی نه دستانې اچولي او سترګې او مخ او هر څه به ښکاروي د فتنې ځای ښکاره کړی دی او نور یې پټ کړی درون لباس د زنانه دا په یو څو خبرو دلالت کوي یو په دې دلیل دی چې دا ښځه تقواداره د الله نه هېرېږي دې کې خو شک نشته ځکه ځان پټ ساتي دویمه دلیل دی په دې باندې چې د دروند سړي ښځه ده که واده شوي درېیمه دلیل دی په دې که واده شوي نه چې پلار یې او ورور یې هغه دروند درانه سړي دي درانه کورنۍ ده د ښځې په لباس کې د خاوند عزت پروت دی په دروند لباس کې او د ښځې په شرعي حجاب کې د خاوند عزت پروت دی نو زنانه ته به کور کې وی چې دا شرعي دا غیر شي لور خور مور ټولو ته به وی دا بهر خلکو ته یو قسمه ستا ترجماني کوي دا یاده که نو ستا مرضي دی چې ته څنګه غواړې بهر ځان څنګه یادوې په خلکو هغه ستا مرضي ده نور خو غیرتي مسلمان دا غواړي چې د هغه زنانه دي په پرده کې په حیا کې او د هغه د کور یو ښه ذکر پاتې شي د زنانه دپاره تقوا لباس دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه د هغه زنانو د لباس په شانې کومې چې راډمانې دي یا د انګریزانو یا د غیر مسلمو دا قسمه لباس به زنانه نه استعمالوي دې نه به ځان لرې ساتي د خاوند سره چې نو دا بیا یو ګنجایش دی چې خاوند په مخ کې چې دا هر قسمه لباس استعمالوي په شرط د دې چې دا خاوند که بچي لوی شوي او پوهیږي نو دا بیا غلطه طریقه ده بعض مور پلار نه دا غلطي کېږي وایي دا چې زموږ بچي دي نو بچي دي خو د هغوی هم تربیت روان دی که نه د هغوی تربیت روان دی چې کله هغوی خپله مور ویني په دې حال پلار ویني یا خور ویني مشر رور ویني او د هغوی هم تربیت روان دی کله پلار یعنی زه خو دا ویم چې دا مناسب نه دي چې پلار کله داسې نری لباس اچولی یا د خوب لباس یې اچولی چې کې بار ګرځېده مناسب نه و دی د بچو په مخ کې راوځي ما ته دا مناسب نه ښکاري که نه تاسو څه او مور خو مور ده بیا نو دا ما دا خبره ملاحظه کړې ده چې ډېرو زنانو ذهن کې دا خبره پرته وي دا مې بچي دي نو نه په سینه باندې صادر راچوي نه ځان پټوي داسې وایي دا مې بچي دي نو صحیح ده خو هلته هغه بچی په ښه بد پوه شوی دی هغه اوس هوښیار شوی دی هغه جنۍ هغه ستا هغه لور هغه دې ستا دې ښځې ته ګوري او دغه شان لباس به سبا استعمالوي هغې نه خو دې ته سوچ نشي چې یاره دا
دا زنانه د خاوند په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي خو د خاوند په مخ کې اچولی شي بچو مخ کې خو یې نه دي ویلي نو دا یو غلطي شتي په معاشره کې چې د زنانه په کور کې لوی زوی به وي د 11 کالو 12 15 14 او دا وي دا زما زوی دی د هغه په مخ کې به چې دی نو چې څه یې واچول او چې څنګه وه دا غیر مناسب طریقه ده دلته د بچي تربیت کېږي بل زنانه له په دې کې حیا پکار ده سړي د حیا نه ورځي لکه زنانه پرېږده موږ یې په ځان راولو په ځان کوم سړی دا غواړي چې زه دې داسې لباس واچوم یا داسې کښېنم چې زما عورت ښکاره شي او زما بچي ما ویني یو نه غواړي نو دا یو غلطي ده چې دې ته زما سوچ تللی ده خلک پکې کوتاهي کوي الله وی لباس التقوى ذلك خیر جامه د تقوا دا ډېره غوره نو جامه د تقوا دوه قسمه ده کومه ظاهري او باطني بنیادي کومه ده باطني ولې بنیادي ده ها بارک الله فیک چې باطن په زړه کې د تقوا د جامه د تقوا وا د ظاهره کې برابرېږي زړه کې د الله نه یره وا دینداري وا نو ظاهر لباس په دین بیا برابري ځکه چې د الله نه به یېرېږي